زما شعرونه داسې دي انقلابي غوندې برداشت به کوئ د خپل وطن غذا د بدر د غذا غوندې ده هندې زما سینه هم بالکل د حمزه غوندې ده موږ یې په سیند د کابل تږي لاس تړلي تېر کړو مقام بدل دی خو قصه د کربلا غوندې ده ته چې قربان شو د کم ملک په ازادۍ شهیده هلته د مور غواړي په سوال باندې ډوډۍ شهیده کشمیر به هم آزاد شي ستا قدر هم دومره و چې ماشوم بچی دې ګرځوي پکې بوجۍ شهیده او الله دې ماف که خدا جنگ د خدای په لار کې نه و په دې اخیستې وي ملا و خان روپۍ شهیده الله دې ماف که خدا جنگ د خدای په لار کې نه و په دې اخیستې وي ملا و خان روپۍ شهیده دعوه مې وکړه خو سړو حساب یې نه منلو د بېدرک او د مړو حساب یې نه منلو د رنجیت سنګ مجسمه یې سلامته غوښته د ژوندي ورکو باجوړو حساب یې نه منلو د رنجیت سنګ مجسمه یې سلامته غوښته د ژوندي ورکو باجوړو حساب یې نه منلو کاروان مومند ما بیګا په خوب مشر لیدلی لوی خدای ناراض و د وړو حساب یې نه منلو دغه اخري غزل دی چې سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی ډیرو جاهلو کې د یو باشعور شتون جرم دی له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی دښمن چې جنگ کوي نو څه ناڅه سبب خو ګوري د زرو غرونه شتمني د هر پښتون جرم دی او د وخت ظالم خایه بچو ته داسې مه وایه چې څو زره کاله پخوا کړی یو قارون جرم دی کاروان مومند تاسو هلته نور حقونه غواړئ په کوم وطن کې چې سا جرم دی ژوندون جرم دی ښه نیازک خان درمان له دغې غوښتنه کوي چې یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان کوټه راساسي په باجه مې جانماز خور که نه هره شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور که لار د پنشیر وه په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که لار د پنشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که حیا مې تله خلکو زما په ایمان شک کولو په خپله ماته دروازه مې جانماز خور که یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږو واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور که یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږو واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور که او کاروان مومند د نورې مخ د فتول مرتو راو د خپل غزل په آینه مې جانماز خور که دوه شعرونه چې جنگ د احساسو څوک مې مد مقابلم نه و که وجلی وی نو څوک به مې قاتلم نه و ما تقدس یې تر خپل وسه پورې وساتلو ګنې پښتو داسې کتاب و چې نازلم نه لیک د سیاهي د یو قلم نه تویېدلې د ډاکټر د دوایۍ پرچې پرتې دي د سګرټو یو نیمګړی ډبی پروت د زنګ وهلې د ګوتمه په لفافه کې په کاپۍ کې نري شانې لیکلي د یو چا د میخکي ارمان پوره شه لا په ما د یو زرګر قرض پیسې دي مات بوتل د ستا د کور د خاورو ډک دی پکې تخم د موسم د ډمبرګل وچه لخته کشمالی ورسر پروت دی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی ستا تصویر د کتاب په منځ کې پروت دی ته قاتل ستا یې دومره ثبوت پرېښی یو سړی بېګا دوه نیمې بجې مړ دی ډاکټر صاحب دغه شعرونو غوښتنه وکړه همدغه به درته وایم چې کوم خواته لاړه مقرره فرښته د ډوډۍ تېر شو بحران په جنګ ځپلې خاریه د ډوډۍ او چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وی دا دی چې چا کړې د واده د ډوډۍ چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وی دا دی چې چا کړې د واده د ډوډۍ
خلک زما نه تبصرې په ښکلاګانو غواړي او ما ته پېښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ